یو ملګری دی راته رینګ یې وکړو وایي مولوي صاحب ډېر زیات پریشانه یم په ژوند کې مې سکون نشته دی نو ما ترې تپوس وکړو مونځونه کې وایي مولوي صاحب زما داسې روزګار دی چې زه سهار د مونځ نه مخکې راپاڅېږم سهار هم په جمع کې ولاړ یم خو د هغې باوجود دویم زما په ژوند کې سکون نشته مې دا راته ووایه څومره وخت کېږي چې قرآن دې نه دی راخیستی د قرآن تلاوت دې څومره وخت کېږي چې نه دې دی کړی یاره مولوي صاحب راته نه یادېږي خو 2-3 میاشتې به مې کېږي نو ما ورته وویلې ما ته دې رینګ کړی دی د سکون تلاش غواړې او تا 3 میاشتې کېږي چې قرآن نه دی راخیستی زه درته قسم خورم په والله العظیم که د قرآن نه ما سوا په بل څه کې سکون تا ته میلاو شي زما دې د الله په ذات قسم وي که د هېڅ نه منئ نو دومره اوچت قسم به درته څوک ونه خوري والله بالله ثم تالله د الله په ذات قسم خورم چې سکون د الله په دې کتاب کې دی موږ کتلی دی زموږ داسې علما چې د مال په لحاظ سره دومره غریبانان وي چې په کور کې څه نشي خو زړه د خانان وي ولې قرآن د وجې د قرآن ورسره هغه د سکون کتاب موږ ورته ولی دی موږ ته په موبایل کې سکون ښکاري هر سړی پریشانه دی تنګ دی د ژوند نه تنګ دی والله العظیم چې ډېر ځوانان داسې نه چې د فقیرۍ د وجې د غریبۍ د وجې د ټینشن د وجې د دماغو د بوج د وجې خودکشیانې کوي لګیا دی ولې چې وی ګوري انټرنیټ موبایل په دې کې به مصروف وي دی ورته د دماغ داسې بند کړي دي چې سکون یې ترې اخیستی سکون د الله په کتاب کې دی قرآن کې الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار که سکون غواړئ که راحت غواړئ که اطمینان غواړئ بذکر الله د الله په ذکر د قرآن په تلاوت د قرآن په زده کړه کې دی نو دا سکون موږ نه چا واخیست دې موبایلونو واخیسته مخکې به زموږ په لاسونو کې قرآن و اوس قرآن د دې موبایل نه موږ نه